څوک چې د ورځې دا کلمه سل پیري ووایي لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. څومره اسانه ده. لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. دا چې څوک د ورځې سل پیري ووایي الله ول دومره اجر ورکی لکه د چې لس غلامان د الله په لار کې آزاد کړل او سلی په عمل نامه کې لیکي ولیکل شي او سلی ګناهونه معاف شي مران شي او ټول ورځ به د شیطان نه محفوظي په دغه ورځ به ته شیطان نشي نږدې کېدی. ډېر خلک د شیطانانو په وسوسو کې دي. ډېر خلک وایي مولوي صاحب ما نه ګناه کېږي. ډېر خلک نن ځوانان وایي مولوي صاحب موږ نه ګناه کېږي. زه ورته وایم اودس کوه همیشه په اوداسه کې اوسېږئ چې اودس دې ماتېږي متصل ضربر اودس کوه. صلاح المؤمن اودس چې دی دا د مؤمن وسله ده. که ته د شیطان نه مقابله کوي نو په اودس پی کوي هر ټیم په اوداسه کې چې اودس دې ماتېږي په اوداسه کې اوس او چې د شپې اوده کېږي نو په اوداسه کې اوده کېږي. څوک چې په اوداسه کې سملي او ذکر شروع کی وای دا بستره الله دل مسجد وګرځي نو اوده کېږم د شپې په اوداسه کې او د ورځې ګرځم په اوداسه کې. دا د ژوند یو معمول وګرځوئ. څوک چې په اوداسه کې ګرځي دی به د شیطان نه محفوظ وي او دویم به دی چې دی ټول ژوند په اوداسه کې تیری نو دله به مرګ هم په څه کې راځي په اوداسه کې راځي. دا قاعده ده چې سړی په څه کې ژوند تیری په هغې کې وله څه راځي مرګ. نو د ده چې مرګ راشي نو دی به په اوداسه کې او دا قاعده ده چې سړی به په هغې حالت کې پاسي چې په کم حالت کې څه وي مړي نو چې په کم حالت کې مړی نه اودس دی نو چې پاسي نو اوب به په هغې حالت کې پاس او الله ته به په هغې حالت کې ودرېږو چې په کم حالت کې مړه شوي وو. په هغې حالت کې به الله ته ودرېږو نو اودس دا د ژوند یوه وظیفه وګرځوئ. دا عهد وکئ چې زما اودس ماتېږي زه به اودس کوم زما اودس ماتېږي زه به اودس کوم 24 ګنټې بس یو خو چې اوده شي چې اوده شي خو چې ویښي او اودس کې ماتېږي. بل په دې کې غټه فایده دا ده چې کم سړی په اوداسه کې ګرځي د ده نه به مونځ نه پاتې کېږي. خیال هم کړی دا مونځ چې سړي نه پاتې کېږي خدای په اودس سمې نه راځي. نو چې ته په اوداسه کې او آزاد وشو کم سړی چې په اوداسه کې ګرځي د ده نه به مونځ نه پاتې کېږي. ښه انشاءالله صلاح المؤمن دا د شیطان په مقابله کې د ده سره اسلحه موجود ده. په دې سړي شیطان نشي راتلی چې دی په اوداسه کې. نو دا د ژوند یو معمول ځان له جوړ کړئ. دا څه ګران کار نه دی. وایي چې مرمه چې په اوداسه کې یم چې مرګ راځي چې په اوداسه کې مرګ راشي چې د پاکۍ حالت کې د الله مخې ته ورشمه نو د شپې چې اوده کېږئ اودس وکئ. امام الانبیا به سترګې تورې کړلې سر به یې منګس کو او اودس به یې وکړو او داسې به یې دا لاس داسې د مخ ته لاندې کېښودو او داسې به په ښي طرف د دواړو جهانو سردار اوده شو. داسې پاکۍ حالت کې اوده کېږئ. بچو ته هم دا ښونه کوئ. رب العالمین دې زمونږ د ټولو آخرت آباد کړي. کریم الله مونږ له عمل کوو.